يونس لمن المرسلين او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه، یعنې ویې بایلله. فالتقمه الحوت وهو مليم. په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړه او هغه پړو. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګېډه کې پاتې شوی و. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاو. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. او پر هغه مو جغلدار ونه رازرغونه کړه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولیږ. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هغو ایمان راوړه او موږ ترې یوې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دې لوڼې وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. خو واوره په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځان ته غوره کړي دي؟ پر تاسې څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروئ؟ أفلا تذكرون. آیا تاسې پند نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یا دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتوني یئ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسې او ستاسې دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځونکی وي. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إنا لنحن
المسبحون او زمونږ حال خدا دی چې لمونږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. دغه خلکو خو پخوا ویل چې کاش کې له مونږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو مونږ به د الله غوره شوي بندگانو. فكفروا به فسوف يعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترنه انکار وکړ. اوس به ډیر ژر دوی ته د دغه کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. له خپلو لیږل شوو بندګانو سره موږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه. ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون. آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي. نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه. ډیر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک دی ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنی کافرانی جوړوي. وسلام على المرسلين. او سلام دی پر پیامبرانو. والحمد لله رب العالمين. او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.